د سپېڅلي او مهربانه ذات په سپېڅلي نامه قدرمنو اورېدونکو په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. درنو اورېدونکو نن درته یوه بله په زړه پورې او د عبرت نه ډکه لنډه کیسه وړاندې کوم په دې هیله چې تر پایه راسره مل پاتې سي. د خوږ وطن پایتخت کابل کې مې شپې سبا کولې، خو دلته تل نه پاتې کېدم. د ترورزي امید سره مې د غاښونو په یوه لابراتوار کې کار کاوه. په نږدې ورځو کې مو د یوه بل ترورزي واده و. هره ورځ به یې راته ټلیفون کاوه چې کله راځې، واده ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، ته خو باید یو څو ورځې مخکې راسې چې له ما سره کومک وکړې. ورځې او شپې یو په بل پسې تېرېدې. داسې وخت هم راغلی چې د واده نیټه معلومه سوه. د دوشنبې په ورځ یې د واده ورځ وټاکله. د واده نه 2 ورځې مخکې د شنبې په سهار 8 بجې زه د کابل نه د واده لپاره خوست ته روان سوم. دا چې شنبه کابل کې د موټرو او خلکو زیات رش و، نو 9:30 بجې وې چې د هډې له یو موټروان سره مې په ټکسي موټر کې د ښکلي خوست په لور لاره ونیوه. واده ته مې ډېره تلوسه وه. ډېر وخت وروسته مې د ترور په کور کې شادي وه. د ماسپښین څه کم 2 بجې وې چې د خوست په ښار کې له موټر نه ښکته سوم. څه شېبه وروسته مې پلار جان راته زنګ وکړ. د حال احوال پوښتنو وروسته یې راته وویل چې زما کار ځای ته راسه. پلار مې په یوه دواخانه کې په تنخوا کار کاوه، نو سمدلاسه مې د دواخانې په لور حرکت وکړ. هلته په رسېدو مې لږه دمه جوړه کړه. څو شېبې وروسته مې پلار ته وویل چې زه به کور ته لاړ سم چې بیا د میوندو دې کره هم ځمه. پلار مې راته سمه ده وکړل. راته یې وویل چې کور ته لاړ سه، هلته دې خور هم درته انتظار باسي، هغه هم در سره ځي. ومې ویل سمه ده پلار جانه. پلار مې پیسې راته راکړې او رخصت مې ترې واخیستې. د کور په طرف روان سوم. کور ته په رسېدو کې مې مور، خور او وروڼو سره ستړې مسې او د روغ جوړ پوښتنه وکړه. څه شېبه وروسته مې ځان تیار کړ او د کلي موټروان ته مې زنګ وکړ چې موږ سره د میوندو دې تر کلي پورې لاړ سي. نږدې نیم ساعت وروسته د میوندو دې په کلي کې له موټر نه ښکته سو. موټروان مې رخصت کړ او میوند ته مې زنګ وواهه چې موږ راورسېدو. 5 دقیقې وروسته میوند راورسېدی. له روغبړ وروسته د دوی د کور په طرف روان سو. کور ته په رسېدو مو ټولو سره ستړې مسې وکړه. زموږ د راتګ نه یوه ورځ مخکې مې د مشر ترورزي د مېرمنې خور عایشه راغلې وه. ما هغه په لومړي ځل ولیده. ډېره ښکلې او اخلاقي نجلۍ وه. په لومړي ځل لیدو مې بیخي بل ډول نااشنا احساس وکړ. یو ډول یې تر اغېزې لاندې راغلم. بس دا مې د ژوند هغه شېبې وې چې د ښایستونو په دې لویه دنیا کې مې د خدای تعالی پر یوه ښکلي بشر زړه وبایلي. هغې زما لپاره له دې وروسته هره شېبه بدله کړه او جلا احساس یې راوبخښي. سبا نه بل سبا واده و، خو زما فکر ټول په هغې راټول و. یو رقم یې هر خوند او رنګ په ځان پورې راته په دې څو شېبو لیدو کې محدود کړی و. بس په لیدو به مې پر زړه د خوښۍ یوه داسې څپه راغله چې ما له دې وړاندې نه وه حس کړې. هغه مې یوازې لیدلی سوه، خبرې مې ورسره نه سوې کولی. داسې فکر به مې کاوه چې که ورسره مخامخ سم او خبرې وکړم نو خلک به غلط ګمان وکړي. د واده ورځ راورسېده. زما خور او عایشه زما د ترور لور سره په واده کې لاړې، ځکه واده به بدل سوی و. د واده 2مه ورځ وه چې خور مې او عایشه دواړه بیرته کور ته راستنې سوې. خپل کور مې د هغې په یاد کې بیخي هېر سوی و. بس دا ځای راته د هغې په شتون کې هر څه و. دا چې د عایشې تر مخ ډېر زیات شرمېدم، نو زما خور ته یې ویلي و چې ورور ته دې ووایې چې زه ترې ستر نه کوم، زما څخه دې نه شرمېږي. د دې خبرې په اورېدو مې بیخي بل ډول احساس وکړ او حیران پاتې سوم چې زما خور ته یې داسې خبره ولې کړې ده. بله ورځ مې خور راته وویل چې سبا کور ته ځو. د جمعې د ورځې په مازدیګر خپل کور ته راغلو. له ځانه سره مې میوند هم راوستی. په کور کې مې مور، پلار او کوچنی ورور نه وو. هغوی مې بلې ترور کره تللي وو. دا وخت مې د خور سره د خبرو کولو ډېره شم وکوه. له خور نه مې د عایشې په اړه وپوښتل چې څنګه نجلۍ ده. هغې راته وویل چې ډېره ښه جلکۍ ده، په ښایسته او اخلاقو کې ورباندې تمامه ده، خو هغه واده سوې ده. د خور د دې خبرې په اورېدو مې حالت هغه ماشوم ته ورته سو لکه چا چې ترې د لوبو سامان مات کړي وي. زړه مې مات سو.
په لومړي ځل مې دا تجربه کړه چې په مینه کې ناکام سوم. هیڅ نه پوهېدم چې څه وکړم او څه ووایم، خو هر څه مې په زړه کې وساتله. د 3 هفتو رخصتیو وروسته بیرته په ما زړه کابل ته لاړم. وخت تېرېدی خو هر څه بې خونده وو. هر ګل راته پر خپل زړه تندر مات معلومېدی. نظر مې پر هره ښکلا تت سوی وو. شور، خوند او رنګ مې پر یوې خزان وهلې ونې ته ورته سوی وو، لکه ښکلا او تازګي یې چې د زیړ پاڼو په تویېدلو کې له منځه تللې وي. هغه مې هېڅ له زړه نه نوته. ډېر بې وسه وم، ځکه چې هغه یوه واده سوې نجلۍ وه. هېڅ مې هم نسو کولی. خو داسې یو څه هم وو چې کله به مې په اړه فکر وکړ نو د زړه د سمندر څپو ته به یې خوځښت راوبخښي. هغه دا و چې خور مې هغې ته په واده کې ویلي وو که ته چېرته کوزده سوې نه وی نو زما ورور ته مې خامخا په نوم کوزده کولې. هغې په ځواب کې ورته ویلي وو چې نو څه خبره ده، اوس مې ورته وکړي. ما ته به یې چې دا خبره را یاده سوه نو دا فکر به مې کاوه چې شاید هغې ته به هم زه ګران یم او خوښ سوی به یم. یوه ورځ مې له 2 ترور زویو میوند او امید دواړو سره زما دا ټوله کیسه شریکه کړه. خو د دې پر ځای چې هغوی ما ته ډاډ راکړي راته یې وویل چې ته لیونۍ سوي یې، دا هر څه له ذهن نه وباسه او دا خبرې هېرې کړه. هغه یوه واده سوې نجلۍ ده. خو زما بې پروا زړه هېڅ نه منله. وخت تېرېدی او د هرې شېبې درد به مې زغمه. بیا مې یوه ورځ میوند ته زنګ وواهه او د عایشې د نمبر په اړه مې ورته وویل. خو هغه بیا راته هماغه پخوانۍ خبرې وکړې او ویې ویل چې هغه موبایل او نمبر نه لري. د هغې د کوزدې په اړه دا خبره هم راته وکړه چې عایشه د خپلې کوزدې په اړه ناخبره وه او پرې خوښه هم نه ده. عایشې زما خور ته دا هم ویلي وو چې زه موبایل لرم خو له خپل کوزدن سره نه پرې غږېږم او دا خبره مې ماته خور کړې وه. میوند ته مې وویل چې موبایل او نمبر دواړه لري خو ته ورنه خبر نه یې. هغه راته وویل چې ته بیا له کومه خبر سوې. ورته ومې ویل چې هغې خپله زما خور ته ویلي وو ته به اوس فقط ماته د هغې نمبر را پیدا کوې، نور هر څه زه کوم. خو هغه تل خپل ضد کاوه او نه یې منلی. خو اخر مې هم رضا کړ چې نمبر به راته پیدا کوي. میوند هم په خوست کې په یوه لابراتوار کې کار کاوه او یوازې به د جمعې په شپه خپل کور ته راتلی. د جمعې ورځ راغله او هغه کور ته لاړې. د شنبې په شپه مې زنګ ورته وواهه، د روغ جوړ پوښتنه مو ترې وکړه. بیا مې ورته وویل چې څه دې وکړل، نمبر دې پیدا کړ؟ هغه راته وویل چې زه یې زما د ورېندارې په موبایل کې ګورم خو موقع راته نه پیدا کېږي چې د هغې په موبایل کې یې وګورم. سبا سهار ته به په یوه بهانه موبایل ترې واخلم، زه به سبا ته معلومات درکړم. دا یې وویل. خدای پاماني مو وکړه او زنګ مو کته کړ. شپه هم تېره سوه. د شنبې ورځ هم تېره سوه او د یکشنبې په ورځ مې زنګ ورته وکړ. د روغ جوړ پوښتنه مو وکړه. بیا مې ورته وویل چې څه دې وکړل؟ یاره زه خو دې له ډېره انتظاره مړ کړم. هغه راته وویل چې په خدای بیخي رانه هېر سوی وې چې له کور نه راووتم په لاره کې را په یاد سو. خو ته صبر ولره، د صبر میوه ډېره خوږه وي او د خوراک نه یې تمه هم ښه وي. ورته ومې ویل ته دا خبرې پرېږده خو ګوره چې بیا یې داسې هېر نه کړې. هغه سمه ده وکړل او اړیکه مو قطع کړه. تر بلې جمعې راته انتظار د کال غوندې سو. د سې شنبې په شپه مې میوند ته زنګ وکړ. جوړ په خیر نه وروسته مې ورته بیا وویل هلکه ګوره چې زما کار درنه هېر نه سي. د راتلونکې جمعې په ورځ یې باید حتما غم راته وخورې. خو هغه یو ډېر منفي او ناهیلي ځواب راکړ. راته یې وویل ګوره څه چې تا او ستا زړه غواړي دا امکان نه لري. ته باید نور له دا ډول خبرو او فکرونو نه تېر سې. زه در سره دا مرسته نسم کولی. دا یې وویل او زنګ یې کته کړ. زما ټوله تمه یو خدای ته وه او یو میوند ته. خو د دغه خبره لکه یو سیلاب غوندې سوه او زما په زړه کې یې د نوي ښار ټولې ودانۍ راویجاړې کړې. خپل ځان مې د بصیر احمد سرور په دغه بیت ولیدي چې ناهیلي څه ده خو رڼا لپاره په مړو ایرو باندې ډیوه بلوم. د میوند په دغو خبرو کې مې مړې ایرې هم له لاسه ووتې
او په زړه کې مې د عایشې په لیدو روښانه سوی څراغ د تل لپاره مړ سو. هغه د بل سوه او ماته یې فقط یادونه راپاتې سول. درنو اورېدونکو دا کیسه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د الله په امان.